بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله. ګرانو کتونکو، زموږ او ستاسو نن د پیراګراف په مینیو کې د لاین اینډ پیراګراف سپیسینګ جز ده. صحیح ده؟ لاین اینډ پیراګراف سپیسینګ موږ او تاسو په دې باندې په دې اوسني درس کې خبره کوو. صحیح سو؟ ګورئ، لاین اینډ پیراګراف سپیسینګ په معنا د چا ده؟ د کرښې او پیراګراف واټن. که زه وغواړم د خپل پیراګرافو یا د خپل مکتوب د لاینو په منځ کې فاصله ورکم یا فاصله ورزیاته کم، او یا هم د پیراګرافو په مابینځ کې فاصله ورزیاته کم، په هغه صورت کې بیا موږ او تاسو د پیراګراف و دې جز ته راځو چې لاین اینډ پیراګراف سپیسینګ ده. له دې جزه څخه موږ او تاسو کار اخیستی سو. موږ او تاسو به راسو مکتوب به راواخو. په مکتوب کې ګورئ، له موږ او تاسو سره اولنی پیراګراف ده، بیا دوهم پیراګراف ده، همدغه شانته دریم، څلرم، هر څو به کیدی سي. زه به اولنی پیراګراف انتخاب کم، را بسم لاین اینډ سپیسینګ پیراګراف ده. صحیح ده؟ لاین اینډ پیراګراف سپیسینګ ده. اوس ورته ګورئ، له موږ او تاسو سره 1.0 هغه په کوم حالت کې ده؟ په ابتدا کې له موږ تاسو سره په کوم حالت کې و؟ هغه په دغه درجه باندې، یعنی په 1.0 درجه باندې ولاړ ده. اوس لاندې تاسو راځئ 1.15، همدغه شانته 1.5، 2.0، دغسې لاندې تاسو پسې ځئ. د سپیسینګ چې کوم دغه ده، د فاصلې یا د واټن چې هغه کومه اندازه ده، له دې ځایه څخه هم تاسو اخیستی سوی، هلته عملي طور تاسو یې وینئ هم. صحیح سو؟ له دې ځایه څخه موږ او تاسو د لاینو سپیسینګ دغه کوو، زیاتوو، واټن یې زیاتوو. که چېرته موږ او تاسو راسو، دا به زه بېرته ابتدایي حالت ته راولم. اوس له موږ او تاسو سره یو پیراګراف بالا ده، یو لاندې ده، بل تر هغه لاندې ده. ګورئ، زه غواړم دغه منځنی پیراګراف چې ده، تاسو کرسر هم درولی سوه، انتخاب هم کولی سوه. صحیح سو؟ ظاهره به زه اوس فلحاله کرسر ودروم. را بسئ، ګورئ، له موږ او تاسو سره په دغه مینیو کې دوه اوپشنه دي. لاندې اوپشن که تاسو فکر ورته وکړئ، ګورئ، یو ریموو سپیس بیفور پیراګراف ده، یو ریموو سپیس افټر پیراګراف ده. صحیح ده؟ ګورئ، دغه ریموو سپیس بیفور معنا مخکې، تر پیراګراف مخکې چې کومه خالیګاه ده یا کوم واټن ده، دا ریموو که، حذف یې که، ختم یې که. صحیح سو؟ لاندې له موږ او تاسو سره ریموو سپیس افټر پیراګراف، افټر په معنا د بعد کې ده. دا له موږ او تاسو سره پیراګراف ده، دغه کومه خالیګاه چې ده تر دې پیراګراف چې لاندې ده، دا افټر ده، او کومه چې بالا خالیګاه دا بیفور ده. صحیح ده؟ بیفور معنا مخکینی خالیګاه، افټر معنا بعد کې خالیګاه، یعنی دغه بعد کې د پیراګراف بعد چې کومه خالیګاه ده، دا تاسو له دغه اوپشنو څخه ریموو که تاسو فکر ورته وکړئ. ګورئ، پیراګراف منځنی پیراګراف موږ تاسو انتخاب کړی، ریموو په معنا د ختمولو ده. صحیح ده؟ ورته ګورئ، دا بیرته خالیګاه راله، ریموو په معنا د ختمېدا، ختمه سوه. صحیح سو؟ لاندې ریموو افټر پیراګراف، افټر معنا بعد. له دې ځایه څخه موږ او تاسو د پیراګرافو چې کومې خالیګاوې دي هغه ختمولی هم سو او زیاتولی هم سو. د زیاتو په صورت کې موږ او تاسو چیرته ځو؟ ګورئ، همدغه آیکن ده، لاندې به راسئ، لاین سپیسینګ اوپشن، لاین سپیسینګ اوپشن. زه به دا کلیک کړم، موږ او تاسو ته یوه وړه غوندې وینډو راکوي. په وینډو کې ګورئ، جنرل ده، له موږ او تاسو سره په دې کې اول صورت کې الاینمنټ ده. صحیح ده؟ الاینمنټ موږ او تاسو ویلی ولو مخکې تر دغه د پیراګراف مینیو کې، که ستاسو فکر و دغه د الاینمنټ له موږ او تاسو سره. صحیح سو؟ همدغه شانته دویم انډنټیشن ده. انډنټیشن هم موږ او تاسو ویلی ولو د پیراګراف مینیو کې دغه دوه اوپشنه وو. دریم له موږ او تاسو سره سپیسینګ ده. صحیح ده؟ سپیسینګ بیفور په معنا ده مخکې، افټر معنا بعد. اوس دغه پیراګراف چې دغه کوم دریم پیراګراف ما انتخاب کړی و، دغه پیراګراف مخکې که چېرته دا بالا سپیس خالیګاه زه وغواړم ورزیاته کړم، په دغه صورت کې موږ او تاسو زیاتولی سو. صحیح سو؟ او دغه بیا افټر د افټر معنا له دې بعد، یعنې تر پیراګراف بعد چې کومه خالیګاه ده، هغه له دغه ځایه څخه موږ او تاسو زیاتولی سو. صحیح سو؟ اوس یې صرف تاسو اوکې کوئ، تاسو پیراګراف ته وګورئ. صحیح ده؟ زموږ او ستاسو چې کومې خالیګاوې وي هغه زیاتې سوې، یعنې بیفور مخکې خالیګاه، افټر بعد کې خالیګاه. د پیراګراف د لاین اینډ پیراګراف سپیسینګ له جز څخه موږ او تاسو د خپل مکتوب چې هغه کوم لاینونه یې د لاینو په مابینځ کې او د پیراګرافو په مابینځ کې خالیګاوې زیاتولی او کمولی سو. الله تعالی دې وکړي چې په دې باندې به تاسو پوه سوي یاست. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.